درانو دوستانو ستړي مشئ د ډیجیټل چین پروګرام ته مو زه غوټۍ هرکلی کوم. له تیرو څو کلونو راهیسې د چین د کرنیزو ماشينونو د کارولو اندازه د پرله پسې زیاتېدو په حال کې ده او صادراتي بازار یې له نوي فرصت سره مخ دی. څرنګه چې د چین په بهر کې د بازار اړتیاوې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي، نو د دغه هیواد د کرنیزو ماشينونو تصدۍ د مختلفو هیوادونو د بازارونو له ځانګړتیاوو سره سم د بېلابېلو او ځانګړو تولیداتو د څېړلو او تولیدولو لپاره هلې ځلې کوي. زه به په نننۍ پروګرام کې د ګڼو شمیرو له مخې اړوند معلومات در سره شریک کړم. 浙江ولایت په چین کې د کرنیزو ماشينونو د صادراتو مخکښ ځای نیسي. د 2025 کال په جنوري او فبروري کې په دغه ولایت کې د کرنیزو ماشينونو د صادراتو ارزښت 2 میلیارډ او 800 میلیونو یوانو ته رسیدلی، چې دغه شمیر د تیر کال د ورته شمیر په پرتله په سلو کې 3.1 زیاتوالی ښودلی دی. د浙江ولایت یونکان ښار په چین کې د عصري کرنیزو ماشينونو د څېړنې او تولید له مهمو اړدو څخه یو دی او ډېرې اړوندې تصدۍ لري. د دغو تصدیو په کارخانو کې په کاریب کې د فلزاتو د تویولو، د ماشينونو د چمتو کولو او د پرزو د یو ځای کولو په شمول هره مرحله په چټکۍ روانه ده او په هر څلورو دقیقو کې یو کرنیز ماشین تولیدولی شي. وروسته د دې تولید شوی کرنیز ماشينونه په موټرونو او بیړیو کې نورو هیوادونو او سیمو ته انتقالیږي. د 2025 کال د فبروري تر پایه په جېجیانګ ولایت کې د کرنیزو ماشينونو د تصدیو شمیر له 4,000 څخه زیات شوی دی، چې له دې جملې څخه 3/4 تصدۍ یې نورو سیمو او هیوادونو ته د تولیداتو د صادرولو چارې ترسره کوي. د جنوب ختیځې اسیا د هیوادونو ټولنه او اروپایي ټولنه یې عمده بازارونه دي. برسیره پر دې په تیرو څو کلونو کې د افریقا په شمول تازه سمسور شوي بازارونه هم د چټک پرمختګ په حال کې دي. په تیرو مسلسلو 5 کلونو کې افریقا ته د جېجیانګ ولایت د کرنیزو ماشينونو د صادراتو د زیاتوالي کلنی اندول له 10 سلنې څخه اوښتی دی. د 2025 کال په لومړیو 2 میاشتو کې د دغه ولایت د اړوندو تولیداتو د صادراتو اندازه 250 میلیونو یوانو ته رسیدلی ده. د ګراز دغه ولایت په د تازه سمسورو بازارونو له اړتیاوو سره سم د افریقا د ځانګړتیا لرونکي کرنیز ساینس او تخنیک د استعمال د ښودنې 3 مرکزونه جوړ کړي او د تګ راتګ او همکاریو د پیاوړتیا په هکله به له افریقا څخه د 50 اړوندو چیني تصدیو لیدنې ترسره کړي. محترم دوستانو، نننی پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. بریالي اوسئ.